د اسلامي امارت د سر وزیر سیاسي مرستیال مولا کبیر د خلیل حقانی یو پټ راز د هغه په جنازه کې د وینا پر مهال رسوا کړ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د اسلامي امارت د سر وزیر سیاسي مرستیال مولا کبیر چې حقانی تخلص کوي او د واک په ویش کې د اسلامي امارت د سر وزیر مولا حسن د دریم مرستیال په توګه د حقانی ډلې لخوا ورپېژندل شوی دی، د خلیل حقانی د وژنې یو راز رسوا کوي. نوموړی وایي هغه د کندهار په وروستۍ غونډه کې د مولا هیبت الله په مقابل کې پر زړورتیا وغږېد او نور هیچا دغه زړورتیا نشوای کولی. د اسلامي امارت د واکمنۍ په پیل کې هم خلیل حقانی د ارګ په ګلخانې ماڼۍ کې له مولا برادر سره فزیکي چلند کړی وو چې د سرچینو په وینا د دواړو ډلو ترمنځ د تبادله شوو ډزو نښې د ګلخانې ماڼۍ پر هندارو لیدل شوي دي. دغه راز هماغه مهال تر جګړې وروسته خلیل حقانی په داسې مهال کې رسنیو ته راڅرګند شو چې ټپي لاس یې په سپین بانتاژ تړل شوی وو، خو کبیر دا په ډاګه نه کړه چې خلیل حقانی له مولا هیبت الله سره پر کومې موضوع تیز شوی وو. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغانو ښځو او نجونو پر ملاتړ جوړه شوې غونډه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر وړاندیز وکړ چې د اسلامي امارت له لوري د افغانو ښځو د حقونو د سرغړونې قضیه باید نړیوالو محکمو ته وړاندې شي. د اسپانیا د بهرنۍ چارو وزیر البارس په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقض له بشري حقونو سرغړونه وبلله او هیله یې وښودله که چیرته دا مسله د نړیوالو محکمو له لوري وڅارل شي په پایله کې به یې افغانو ښځو ته رڼا په برخه شي. بلخوا د اسلامي امارت چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې یې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.